نو څوک ته سایل د ځوانۍ حسن وګڼلې نورې به کوم درته خیرې ټوپکه مات شي او روان دې کړو پښتون له انغرې ټوپکه مات شي. نو کوم تاسو خپلې شملې بچ کول غواړو، خپلې مټې بچ کول غواړو، پښتون قام به مټور حسابېده، پښتون قام به غیرتي حسابېده، پښتون قام به د ورورولۍ لپاره حسابېده. نن هغه پښتون قام په یو بل باندې انخته دی او ټوپکې تماچې په یو بل باندې نیولې دي. نو که چېرې فرض کا مونږه او تاسو ذهني اطمینان غواړو، نو مونږه او تاسو به دې باندې سوچ او فکر کوو چې آیا د ټوپکو تماچو سره به زموږ په ژوند کې اطمینان راځي او کوم مینې او محبت او ورورولۍ سره به زموږ په ژوند کې اطمینان راځي. نو د نننۍ خبرو اترو خلاصه دا شوله که چېرې مونږ او تاسو په ژوند کې اطمینان غواړو نو په خپل سوچ باندې به قابو راولو او په سوچ باندې به قابو راوستل یعنې خپل بد او ګنده سوچونه او فکرونه به ښه سوچونو فکرونو کې بدلو. او د هغې دپاره مونږ 3 طریقې ذکر کړې. لومبۍ طریقه دا ده چې ښو خلکو سره ناسته پاسته یعنې ښه فکر لرونکي خلکو سره ناسته پاسته او د هغې خبرې اترې اورېدل دي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.